شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه ډېر لوی سړی خلک ونراله چې جی دلته یو ډمه ده او هغه ډېره بد کرداره ده 1500 روپۍ د یو شپې علي چې څوک ورسره شپه تېروي 1500 روپۍ شیخ جنید بغدادي جیب نه پیسې راویستې ویل دا شیخ ته یې ورکړې چې دا 100 هغه ډمې ته وایه چې بېګانه به بل څوک نه پرېږدي ستا کور ته به شیخ جنید بغدادي راځي هلته دا سوال هم نه و چې زه پیر یم او زه ملا یم او خلک به مې راپورې ډرامې کوي نه چې عاشق شي بیا به ډرامو پسې نه وي د معشوقې خیال به ساتي بیا د خدای عاشقان وو د خلکو ډرامې چې کولې خلک دې غاپي د سپو په شان کړه او دا تبلیغي جومات والا دي دا د اوښانو د کاروان په شان روان دي او د دنیا سپي ورپسې غاپي کله د ملا په شکل کې ورپسې سپی غاپي کله د پیر په شکل کې ورپسې سپی غاپي کله د شیخ په شکل کې ورپسې سپی غاپي یو کاروان روان دی د مولانا الیاس رحمت الله علیه کاروان دی روس ته ورسېدو امریکې ته ورسېدو چین ته ورسېدو جاپان ته ورسېدو د دنیا هغه ګوټ نه دی چې د مولانا الیاس کاروان ورونه رسېد موږ دلته چې اسم مسلمانان دي هم کافر کړل هغې روسیان مسلمانان کړل چینیان مسلمانان کړل ما تاسو ته ویلي چې یو چیني ملا ما ته قسم وخوړل چې انا ادرس المشکاة في البيكنج پیکینګ کې زه مشکا شریف درس ورکوم اذا فرغت من الدرس انا اشغل في التبلیغ چې درس نه وګار شم تبلیغ کې مشغول شم 10,000 چینیان مسلمانان کړي تاسو خیال عزیزانو دا دین چې دی دا د کاروان دی دا رواني رسول الله صلی الله علیه وسلم په موجودګۍ کې ابو جهل باندې سپور پسې نه غپل کوي عبد الله ابن ابي ابن سلول رئيس المنافقين سپور پسې نه غپل لیکن کاروان روان او تر قیامت به روان شیخ جنید بغدادي دا فکر نه کوله چې خلق بداوي چې شیخ جنید بغدادي ډمې کور ته څنګه ځي نه شیخ ورغه 1500 روپۍ ډمې ته یوړې چې شیخ جنید بغدادي وایي چې بیګاله به بل څوک کور کې نه پرېږدي زه به راځم هغه شیخ جنید بغدادي دلته څه کوي بس هغه وایي چې زه به ستا کور کې شپه تېروم ستا 1500 روپو سره کار دی دا وایي 2 روپۍ واغستې او ډمې بل څوک نه پرېږدي ماسخوتن لمونځ چې ده کړی دی بس ور روان شوی ډمې کور ته ورغلی دروازې بند کړي ډمې ته وایي چې بیبي داس چل نه چې ستا د جامو پورې پردي سړي لګېدلي زه لږ تیر غوندې یم ته لږ غلام به پاکې جامې واغونده بیا راشه ډمه تلې دا لمبلي دي پاکې جامې اغوستې دي بیا ورته وایي چې دا 1500 روپۍ مې په دې شرط درکړي دي چې په دې شپه کې زه تا ته څه ورنه ته به وایې چې ښه دي ویلې بلکل ټیک ده ورته زه خو پیر غوندې یم داسې لمونځونه مې هم ډېر خوښ دي یو 2 رکعته لمونځ ته وکړه 2 به زه وکړم نو بیا به نورې خبرې کوو ډمې کوي دمه یې په مانځه ودرولې ده او دی ناست دی چا په مانځه ودرېده نو شیخ جنید بغدادي دا 2 شعره وویل خدای د دې کار ډمتوب او بدفعلي وه ما د هغې نه راوسته او په مونځ مې درته ودروله دمه یې په مانځه ودروله دا ایمان پیدا کړي دا راجع وشوه روجي نشته خدای غر کړي یې په دې اختر کې تاسو وګورئ دا څه د سړي په دې لارو د پاسه سواري څه به یو هیل جوړ غرامه داسې ته ما کره راځه او زه تا کره درځم غوړي شکر یې خوراو یو غرامه ده زومبی به کېږي که څه کوئ خو درته کښېنئ که نه ایمان دا پیدا کړ چې خدای زما کار څه دمه د بدفعلۍ نه راوستل او تا ته ودرول اوس مخکې خدای د دې زړه اوس د زنا نه تورول او ځان سره تعلق جوړول یا الله دا زما کار نه دی دا ستا کار دی خدای د محمد رسول الله په خاطر د دې زړه د زنا نه تور کو ځان سره دوستي جوړه کړه ډمې چې دا واورېده بېهوشه پرېوته تر سهاره پورې بېهوشه سهار چې په خود کې راله لاړه او د شیخ جنید بغدادي په لاس یې بیعت وکړو او د خپل وخت لوی اولیاء او بزرګه ته خدای جوړه کړې عزیزان ایمان دې ته وایي چې یو ځای کې خبر شي چې دلته د خدای او د رسول نه بغاوت دی ورځي
دا خیال بنه کی زه کله کله رحمان بابا ته راشم چرسیانو کې کېنم اوس تاسو چې ما وګورئ چې دی چرسیانو کې ناست نو او زه یم چې چرسیان مونږ نه ښه دي مونږ نه ښه دي چرسي لا څه کې مونږ نه سپین ښه دي والله سپی به مونږ نه ښه سپی کم سړی چې غیبت کوي غیبت د زنا نم سخته ګناه ده د زنا زمون ټوله ورځ په غیبت تېرېږي که نه نو چرسي خو چرس خو زیات نه زیات یو مکروه شی یو مکروه کار یې کړی دی ما خو درته سور کافر ښکاري او ته ټوله ورځ زنا کې ته د کافر بچی نه ټوله ورځ ژبه زمون زنا کوي سترګې زمون زنا کوي غوږونه زمون زنا کوي ټیک په غوږ هغه څه اورو چې پناه په خدای ده په سترګو ټوله ورځ هغه څه ګورو چې پناه په خدای ده په ژبه ټوله ورځ هغه څه وایو چې پناه په خدای ده وایي چرتیا مونږ نه خلي کله کله ورغوي یو بوغه راکاږي مونږ نه خلي یو مکروه کار یې کړی دی د دنیا ګناهونو نه بچ دي زه جمع نه روزمم غیبت کوم په جومات کې ناستیم غیبت کوم په سړک روانیم پردی ښځې ناپ کوم را ناپ کوم غوږونه مې 24 ګنټې ډمتوب او کنجرتوب اوري نو وایي هغه موږ نه ښه نه ته به هله ښه سړی کېږي چې ته بل ته خراب ونه دی ته وایې چې زه لعنت نو دا به وایي چې اول په ما خدای ما تا دپاره څه کړي لعنت ټکې چې وایي وایي اول په ما څه کړي تا دپاره د دغه منځونو د کارغانو غوندې ټیټ پاس چې کېږي د دې ټیپر به په خدای خرڅوئ دا حجونو له چې سیل له لاړ شي د دې ټیپر به خدای باندې خرڅوئ دا روجین چې مونې وي د دې ټیپر به په خدای باندې خرڅوئ تاسو خدای له کړي څه دي خدای له کول دا دي چې د خدای بندگان د جهنم نه بچ کړي ما په دې خبره پوهېږئ د خدای بندگان دیخوا وګورئ د سیند په غاړه ولاړې په مونځ او یو سړی سیند ته پرېوځي اوس دې وخت کې دا مونځ ښه کار دی او که دا سړی د سیند نه بچ کول ښه کار دی دا تاسو ووایئ ټیک شو ګورئ چې نن ټول پاکستانی قوم جهنم ته پرېوځي لګیا دی نو زمونږ دا مونځونه او روجې او حجونه او زکاتونه دا ښه کار دی او که دا ټول پاکستان د جهنم نه بچ کول ښه کار دی دې ته سوچ وکړئ 1,40,000 پیغمبران دې دپاره خدای را لېږلي چې دا قوم ګوره د جهنم نه بچ کړي دې دپاره راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم تر اخرې سلګۍ پورې په ابو طالب پورې نه ونښتی چې د جهنم نه بچ انښتی و که نه په ابو جهل پورې نه ونښتی چې د جهنم نه بچ زما عزیزانو عرض مې دا و منځونه وغیره په خپل ځای دي لیکن دا زما خبره نه ده دا د قرآن خبره ده کنتم خیر امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر تاسو بهترین امت ولی یی د پیغمبر ولی ځکه چې تاسو به خلق جنت ته استوئ او د جهنم نه به بچ کوئ تاسو کار بدایي دا د قرآن خبره چې تاسو به تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر د جهنم نه به بچ کوئ او جنت لار به ورته ښایئ دا ستاسو ډیوټي دی دې وجنه عزیزانو لغوندې خدای سرونه در پورې کړي دي عقل یې در کړی دی دماغ یې در کړی دی لږ ځان نه چې کېني سوچ وکړي چې دا مونږ څه کوو دا مونږ څه په کندو روان یو کوم طرف ته ځو تاسو ووایئ چې زما د ژوند په تاریخ کې په 100 روپۍ کیلو هم چېرته شنه مرچه کېږي په 100 روپۍ کیلو شنه یعنی خدای داسې قهر در باندې چې شین مرچکین درته نصیب کړي
په دې روژه کې چا نه دي خوړي. شین مرچکې به مونږ د بدې ورځې ورپورې روټۍ خوړه. شین مرچکې په 100 روپۍ کیلو. دا شنه غټ مرچکې دي هلکه په څو 50 روپۍ. دا پنیر به کله چا وسه کړو ما د روژه کې تپوس کړو هلکه څه نرخ دی؟ ویل په 80 روپۍ کیلو. بینډۍ مړه خو خدای در سره چې څه کړي ښي سب کار شوی. انشاءالله مخې روژې له به خدای درته نه پېشمنې نصیب کوي او نه ماښامې. ته پوه شې په خبره مخې به داسې نور لګیا اوسئ. وہی نہ لامی تو مہندی نہ کرتے لوٹنا نی ڈرنے تو واجے وجہ بے نماز. وہ چنی اڑے گی دبلے لگاوا گڑے گا پدے سرکونو باندې ګور چې چاله بخکی. مارس کړو چې اولنې جنگ چې کوم په مدینه منوره کې شوه دی پړوندی کال د هجرت باندې هغه جنگ احد. دا احد چې د مدینه منوره نه تقریبا یو 2 کیلومیټرو فاصله باندې وي یا غالبا 3 میله ده. احد په مدینه کې اصل کې دی یو غر نامه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ډیرو روایتو کې د احد ذکر کړي او تر دې پورې ویلي دي چې دا احد غر چې دی نو دا موږ سره محبت کوي او موږ احد غر سره محبت. نو احد مخامخ غر ښکاري او د هغې لاندې په بیخ میداني کې چې کوم ځای کې جنگ شوی دی او هلته بیا د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه او د نورو قبرونه دي. عزیزانو په اسلام کې دا هم یو تاریخي جنگ دی. تاریخي اگر چې مونږ په کومه زمانه کې اوسیږو مونږ نه تاریخ پیژنو نه خدای پیژنو نه رسول پیژنو نه د هغې جنگ پیژنو نه د هغې خبرې پیژنو. دا د برادر په د اشعارو کې اوس یو ټکی ووی زه پاس ناست چې په مینه کې جفا چې ده دا جفا نه وي. په عشق کې چې کوم وفا وي هغه جفا نه وي. مطلب دا دی چې په عشق کې که جفا وي نو هغه وفا ګڼلی کېږي. ګوره عشق یو خاص درد ته وایي چې د سړي په زړه کې د چا متعلق پیدا شي. په یو جنگ کې صحابه رستو پاتې شوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې تاسو سستی ولې کړې ده په دې جنگ کې؟ نو بایکاټ یې ورسره وکړو خبرې یې نه کولې. بیا یې ورته حکم وکړو چې ښځو نه هم جدا شئ خپلو ښځو نه به هم لرې اوسېږئ. خو عاشقان هغې لاړه په مسجد نبوي کې په ستنې پورې ځان وتړلو. ویل زمونږ د په خدای قسم چې تر څو پورې دا پیغمبر راضي شوی نه وي او ده پرانیستی نه وي چې مونږ ځان پرانه نیسو. 40 ورځې د مسجد نبوي په ستنو پورې تړلي ولاړو. 40 ورځې پس د اسمان نه خبر راغی چې د دوی هر څه معاف شو ورسره پرانیزه. عزیزانو مسلمانان دغه خلق ایمان په دې خلکو کې و. د خدای او د هغې د رسول درد د دې خلکو په اړه کې و. مونږ هېڅ شی دی تاسو ولیدل په دې ملک کې دا نن 5مه ده که 6مه ورځ ده د اختر د دې قوم حال یې ولیدل. تاسو په ایمان ووایئ چې دا څه د سړي زامن دی دا بنیادم دی. بیا یې ملیان وګوره دا سړیتوب دې ته وایي. یعنی دا اختر دا 4-5 ورځې د خدای په عظیم قهر ټول پاکستان گرفتار و که نه؟ ښه شوي او بد شوي او ښه شوي او بد شوي او ښه شوي او بد شوي ښه شوي او بد شوي دي. مور د چا پسې وتښتېد څه چلو شو؟ بله خبره نشته صاحب. که د چای پیاله په لاس کې دم ښه شوي او بد شوي ښه شوي او بد شوي. میاشت کچاوه میاشت پخوه میاشت کچاوه میاشت پخه د ګډې زویه ته په کچاو په پخه څه پوهېږي؟ دی بنیادم. بیا د خدای د پاکستان حکومتونه هلاک کی دا رویت هلال چې جوړ کړی دی دا اسلام دی. د مسلمانۍ دی ته چې دا روټ اخلاص یې راجمع کړي دي او د کراچۍ او د لاهور په پلازو کې ناست دي او چایونه او بسکټې او کیکونه او پیسټرۍ خوري او په 8 بجې د شپې وتښتېده. اعلان یې وکړو چې اختر نشته. په
پاته بجې. نو ته ما ته ووایه چې د اصحاب بابا نه ګواهان ما ته خود شپې په 1:30 بجه را رسي د قاسم علي خان جومات. نو د لاهور پلازې ته به د اصحاب بابا ګوان څنګه رسي؟ د عقل په سترګو وړاندې قومه لږ خو سوچ وکړئ، لږ خو سړیتوب وکړئ. ټول کالم حکومت دشمني، ټول کال، خو چې سوال د بجلیګر ملا او د حکومت راشي زما خجیر نه ده. ولې حکومت اعلان نه دی کړی؟ بیا حکومت د مور مورش ما عزیزانو لږ سوچ وکړئ. په یو داسې ظلم بلکې او وخت کې راغلی چې دی وخت کې خپل حیا، خپل ایمان، خپل عزت بچ ساتل داسې دی لکه په اور کې سړی ولاړ او جامې بچ. په اسلام کې تصور نشته د رؤیت هلال کمیټه. تصور اسلام هغه دی چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم په 23 کال کې جوړ کړی. اسلام هغه دی چې کوم د خلفای راشدینو په حکومت کې تر حضرت علی پورې چلیدلی. په دغه زمانه کې که رؤیت هلال کمیټي وه خو ډېره ښه ده، او که دغه زمانه کې نه وه اوس د رؤیت هلال کمیټۍ وجود چې دی دا لعنت. دا ما ته د بوټو صاحب په وخت کې ګورنر ویلي ویل نور څه اسلام غواړئ؟ هغه د رؤیت هلال هم درته جوړ نه کړه، د اختر او د رجوع فیصلې به کوي. دا یې ما ته ویلي. هغه ګورنر اوس هم ژوندی دی. ویل دغه د اسلام هم راوستو که د رجوع د اختر فیصلې به دي. د اسلام دې ته اختر څه که په یو مالت کې 10 ځایه اختر یو 10 ځایه روژه جایز دي. دوی به دومره زور ورکي ټوله شپه د خدای په قهر ما تېره کړې، ټوله شپه په 2 بجې مونږ فیصله کړې ده او د شپې زه چاپرې خیلې په یو لوی ویر ګډو. عزیزانو خدای ته ګوره اوس فیصله څنګه شوې ده؟ ګوان خرم را پاسی مانا تپوس کی جی سو گوان خر سو گوان ولی سم سو گوان ولی سم بے گواہیم کرے بلاو کسے درا کری چھ واپس در کما ورکشا تسو کی تمہارا تپوس کی کہ دمرا غیرت در کی او ایمان در کی وی دا کیسٹ بٹولا دنیا اوری ایمان در کی ستا په پاکستان کې شیشن جج د 500 حکم په 100 ګوانو کوي ټول وایي په زور وایي دلته جج نشته چې تاسو 500 کوي په 100 ګوانو کوي په 2 ګوانو په 2 ګوانو شیشن جج سړی لا ګورګورو په مړای کې واچي او زوړندې کې او مرداري کې او ویلیږي او خاورو کې خاخ کی کوي که نه کوي؟ که پاکستانی قوم کې ایمانی نو یو شیشن جج ته خو دې ورشي چې 100 ګوانو چې تا ته دا سړی 500 کوي ته خو ورشه که بس ورشه چې جج صاحب دا تا چې فیصله وکړه 100 ګوانو یا یو مجسټریټ فیصله وکړي چې ستا طبیعت یې نه مني چا معمولي شی دی ته ورسه مجسټریټ نه تپوس وکړه چې جي څومره ګوانو چې دا تا پې فیصله کوي مجسټریټ ته ویلی شي دا علاقې تانیدار چې یو فیصله وکړي تیزمه مالیدلې یې والله که هغه ته نږدې کېدی شي میلیله به وایي چې ګواني ما 14 کاله علم ویلی دی 19 کاله مې پړاو کړی دی ته څوک یې چې ته ما نه تپوس کوې چې څو ګواني حمید هم راپاسي شیخ صاحب هم راپاسي د شیخانو لا ځان نه د تسمار خان زوی ځان نه په دغه ورځ جوړ کړی نه تحقیق او تحقیق ما یو مې دې ګیرې نه ونیو ورشه کوم تحقیق کوم چې دا دومره اوږده ګیره در نه وباسم ته بلکل بنیادم نه یې دې خوا وګورئ یو ګواو د پیرپایي د قرآن حافظو د قرآن استازو په پیرپایي کې طالبانو ته قرآن یادوي دومره ښایسته او نوراني چهره یې وه چې یو ګواه په 1000 منظورو هغه ما ته کلمه تېره کړه چې مولانا صاحب په پټي کې ورته ناست و روژه مې نه ده ماته کړې لمونځ مې په پټي کې کړی دی ورځ به داسې تله او راتله او په هغه ورځ کې ما 2 ځله دا میاشت یو ګواه داسې یو ګواه بله کړی
یو د لکړیو خګیره او بیا پاغه ګوانو داغه لکړی امامان چې موږ سره دلته په مدرسه کې سبق ویل علما دو ګوانو د اصحاب بابا یو ګواو د فتوا درېمه د باجوړ نه ټلیفون د تبلیغي مرکز په ترو باندې وشو چې سلور سړو او درې خزو گواہی دلته ما سره کړې په باجوړ کې سلور سړی او درې خزو هغه ټلیفون لم باجوړ مولا پیدا کړ چې هلکه د باجوړي مولا आवाज ته پیژنې کنه اسنه چې بل څه باجوړ مولا هم ولا پیدا هغه چې دا مغه مولانا دی او د تبلیغي جماعت امیر دی د شپې په 1:30 بجه دا ګوان را برابر په 1:30 بجه او په 2 بجې مون فیصله کړې مون غشنه چایم نه وسکلې او نه چا سره کړی او ټول شپم تیر کړ لکونه روپۍ د حکومت خرج فضول د شیطان پاروا پرویت هلال کمیټه باندې او 5 بجې او تختیدو په ډبل بیډونو کې سملاستر او مون ټول شپه وی خاطر کړی دا زه غوسه کوم چې ما په اور کې شپه تېره کړې ده او ته ما ته څنګه وایې چې ته ګوان چې او پلانې چې که تاسو کې ایمان او د روژې داسې غمي در سره هلکه روژه فرض ده که سنت ده او د ښځې ستر فرض دی که ټیک شو پردی مال خوړل حرام ده ټیک شو پردی ځان ویشتل ټیک شو شراب څکل ټول شپه سیار او دمتوب او کنجرتوب ته تېرول صرف په یو روژه ځان نه د بزرګ زامن جوړ کړي دا د شپې په آرمي سټیډیم کې چې دا پردی ښځې ګوتۍ را ګوتۍ ټوله شپه دغې له ایمان نشته دا ښځو نه چې تېرړی ګډې جوړې دي ټولې ته دې سړک وړه زمونږ ښځې لوڼه په دې سړکو باندې ګرځي دغه له ایمان نشته شراب د یو دکان نه د اختر په شپه د 1 کروڑ روپو شراب خرڅ شوي د یو دکان دا په هر کور کې چې ټلویزیون او بلو پرنټونه او بربل فلمونه چلیږي دغې ته ایمان نشته چا په کور کې چې ویسیارونه او ټلویزیون یې هم مانه د ګوا تپوس وکړي کولې پکې شلو تا کور دمخانه ده ښځه د ډمه ده کمانه تپوس کوي چې څو ګوان مور دې وګوره زامن دې وګوره تاسو وایئ په ایمان دا جومات کې چې ناستې څومره هر مازدیګر دا د څلېرویشتو 22 23 کالو هلکانو ویسیارونه او ټیویګانې په اوږني کورونو ته نه وړي دغو ته ایمان نشته روژه وشوه نه شوه قضا یې راوړو که خدای دې کور په قضا وراړ ستا روژه شوې نه ده که دې روژو تاسو جهنم نه بوتله کړئ زه به د سړي جوړ نه یم دا ستاسو روژې یا څه روژې زه خو ځان له دا پوهېدم چې زه یو خر یم خوله مې تړلې وه ګیا مې نه خوړه زه خو ځان له دا پوهېدم روژې خو دې ته نه وایي دا ډزې اورئ دغه له ایمان شته چې ورنږدې شئ وایه که نه شیخ صاحب ورنږدې به شي چې هلکه د جمعې ورځ ده دې ټایم ته دا ډزې ولې کوې ورنږدې به شئ ګوان چوکو ګوان چوکو ګوان چوکو دغه له تور شو یو شعر مې درته ویلی و چې تسبیح په لاس کې په جومات کې کېناستل خو خوند کوي تسبیح په لاس کې په جومات کې کېناستل خو خوند کوي لیکن توره په لاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوند کوي ایمان دې ته وایي ایمان حاجي محمد امین صاحب د الله غریق رحمت کې هغه کې و دا کشمیر لیچنن چیرمنانو علت کوپړای جوړ کړی دي کشمیر ته خرڅ ته پېندي دا ستاسو سترګو کې خاورې چولو د پاره د حکومت دا خبرې کوي لګالي کشمیر هندي له ورکړی دی لکه بنګالي چې بنګالیانو له ورکړ داسې کشمیر ورکړی دی ته ورشه نن ستا امریکې د امریکې
سفیر څوک دی؟ سفارت دی ته وایي چې د ملک نمائندګي به کوي په بل ملک. نواز شریف هم ښځه امریکې کې سفیره کړې وه او بېنظیر هم ښځه په امریکا کې سفیره کړې. ما ښځه به څه کوي هلته کلنټن سره؟ अब सफारत की अब उस्ताद मुल्क नुमाइंदगी की हक देते हुए बड़ा देर के डमर आगले हो डमर आगले हो न जमीन अलता तकरीर अजी मोहम्मद अमीन से जो खुदा हुआ ख्याम पे क्यों अगले तकरीर न निश्ता न मौलूद शरीफ था राजाई वली जी रंजाडे में तमाशे लगे زمریان شم دانن نه سلیخ کالو مخ کې خبره ده ور راځي دنه تماشې له اولیاء او بزرگان دیته وي خامہ ما په جماعت کې ناستل اولیاء او بزرگان نه کیږي اولیاء بزرگ دیته وي چې میدان ته ورځي میدان ته راځي ورپسې شو د مخ کې کونټای ور سره و چې ورانه په وجر ورننه وته سه بډم اوس غړیږي او د شپې یو لس بجې دي دمه غړیږي د شاخه تاخه زامن ورته ناس بنگار او درنګار دی اجي سه مخ کې میدان کې دمه سره جوخت دی ورپسې زو دی را پسې نور مليانو درې اجي سه بلاسو نه دا سکړه ولیو سات صبر دمه مدره دا دوپړای باجی بند شو چې بند شوی اجي محمد امین سے اعلان وکړ چې بچو اوري دا دمه دا زمون خور دا زمون بچای دا زمون شرم دی که څوک د خدای بندوي نو جمعات تراشي او که څوک د شیطان بندوي نو دلته پاتې شي او که د خدای بندوي تاسو جمعات تراشي او دا دمه د کور ته لاړ شي او سدي په خدای باور وکړه چې په 20 منټه کې اجره خالی پاتې شو ټول خلک جمعات ته راځي ایمان دې ته وایي